بسم الله الرحمن الرحیم. د زیاتره ډاکټر صاحبانو د غوښتنې په اساس د BRS دغه کورس مونږ شروع کړو. د BRS فزیالوژي کتاب په اړه باندې به زه یو څو خبرې وکړم. BRS فزیالوژي کتاب چې دی دا زموږ سره د فزیالوژي د ریویو دپاره او د فزیالوژي چې کوم ټاپکس دي کنسپټس دي د دې دپاره ډېر یو بهترینه کتاب دی. په خپله ما فزیالوژي چې کوم میډیکل لایف کې وه په سټوډنټ لایف کې ما د BRS نه چې دی ریویو کړی د دې او د ګایټن اینډ هال د کور کولو دپاره چې دی BRS فزیالوژي ډېر یو ښه ریویو ده او د هغې ټول کنسپټس په دې کې نغښتي دي. بل دا دی چې په دې کې ډېر کنسایز مینر سره هر یو ټاپک تشریح شوی دی او انشاءالله چې د کورس په آخره کې به تاسو ته د فزیالوژي په یو ټاپک کې هم مشکل نه وي. د فزیالوژي چې کوم د BRS فزیالوژي خپل ترتیب دی زه غواړم چې په همغه ترتیب یې شروع کړو نو بهتره به وي ځکه چې په دې کې دا ترتیب ډېر ښکلی ښودل شوی دی. مثال په توګه زموږ سره په دې کې لومړنی چپټر دی سیل په اړه دی د سیل فزیالوژي ده چې په سیل کې موږ سره سیل ممبران ټرانسپورټ د دې سیل ممبران د لارې چې کوم ټرانسپورټ رامنځته کېږي همداسې اوسموسیس چې کوم آیونیک انټراکشنز دي د آینونو په بیس باندې د ممبرانز په بیس باندې چې کوم فزیالوژي ده یعنی په بدن کې که فکر وکړي د انسان په بدن کې څومره چې فزیالوژیک پروسیسونه دي دا زیاتره په چینلز باندې ترسره کېږي که هغه ډیپولرایزیشن دی د زړه د عضلې که هغه د نیورونل ډیپولرایزیشن دی که هغه موږ سره انټرسټیشل سیلز آف کیجال د انټسټاین موومنټ دی که هغه سیکریشنز دي ډېر زیات چې کوم پروسیسز دي فزیولوژیکل دا زموږ سره ټول تړاو لري د څه پسې د آینس پسې د چینلز پسې. نو تر ټولو لومړی چې موږ دا ووایو نو زموږ هغه بنیادي کنسپټ به جوړ شي چې څرنګه دغه ټول عملیې ترسره کیږي او په فزیولوژیک پاتویز کې د دوی رول څه دی. راځو لږ غوندې به ټکسټ ووایو بیا چې دی بیا ډایګرام ته ځم. که تاسو فکر وکړئ سیل ممبران پهله وایي سیل ممبران چې دی زموږ سره د دوه شیانو څخه جوړ دی او تقریبا دوم نه درې شیانو سره که بایو کیمیکلز ته وګورو بایو مالیکولز ته وګورو له دریو جوړ دی خو جنرالي د دې چې کوم هغه ډیویژن دی داسې دی چې فاسفولیپیډز او د پروټینز نه جوړ دی. فاسفولیپیډز دي ګوره په ممبران کې زموږ سره یو خو لیپیډ بایلیر شو زموږ سره په دې کې لیپیډز راغله کاربوهایډریټس هم پکې شتون لرلی شي په دې کې زموږ سره خو هغه په ټریس اماونټس کې دي همداسې پروټینز پکې دي خو د پروټینز به مختلفې نوې دي څه چې دي انټیګرل دي دا ټول وایو یو ته راځو. تر ټولو لومړی لیپیډ بایلیر وایو که دا لیپیډ بایلیر زه دلته لږ تاسو ته تشریح کړم نو په دې کې زموږ سره یو فاسفولیپیډ هیډ وي او دوه فیټي اسید ټیلز وي د دې یو نه بیا زموږ سره نو دا همداسې په دې ترتیب باندې دا سیل ممبران د دې لیپیډ بایلیر نه جوړ دی چې بیا د دې دا طرف او دا طرف چې دغه کم مالیکیول دی دا زموږ سره هایدروفیلیک مالیکیول دی او دا په منځ کې فیټي اسید چې کوم ټیلز دي دا زموږ سره هایدروفوبیک دي. هایدروفوبیک معنا په اوبو کې منحل او غیر منحل دی یعنی هایدروفوبیک هغه څه ته وایي چې په اوبو کې مطلب اوبو ته چې دی تمایل یې کم وي اوبه د دې څخه ریپلشن کوي د دې څخه نه تیریږي سمه ده او منحل نه وي په اوبو کې او هایدروفیلیک هغې ته وایي چې اوبو کې منحل وي. دا پولر نان پولر په اړه باندې په اصطلاح باندې موږ سره کارول کېږي د اوبو کې منحلیت خو چیرې هایدروفوبیک راشي چیرې پولر نان پولر راشي. فاسفولیپیډز هیو ګلیسیرول بیک بون لري دا زموږ سره ګلیسیرول بیک بون دی اینډ وچ از هایدروفیلیک دا برخه څه شه ده هایدروفیلیک دا واټر سالوبل ده یعنی په اوبو کې منحله برخه ده. هیډ یعنی د دې مالیکیول د فاسفولیپیډ چې دا کوم مالیکیول دی د دې هیډ یې جوړ کړی دی سمه ده دا هیډ یې ګلیسیرول جوړ کړی دی او دا دوه ټیلز پکې فیټي اسید ټیلز دي.
ها and 2 fatty acids tail او دوه چې دی د شحمي اسیدونو چې کوم موږ سره ټیلز دي یا ټیلز د لکۍ په توګه باندې استعمالیږي دلته ورته لیګز ویلی شي ټیلز ویلی شي خو دا د ټیلز په شانتې دي نو داسې دې ته ځکه فیټي اسید ټیلز وایي which are hydrophobic او دا موږ سره په اوبو کې غیر منحل دي hydrophobic دي the hydrophobic tails face each other دا hydrophobic tails چې کوم دي دا زموږ سره یو بل ته داسې مخامخ دي دا ګلیسیرولز شول دا هایدروفوبیک ټیلز شو نو د دې فاسفولیپید مالیکول او د دې لیر دا چې دوه لیرز دي د دې دا ټیلز یو بل ته داسې مخامخ دي که تاسو دې کې وګورئ دا ګوره د دې دا ټیلز یو بل ته مخامخ دي او څه شی جوړوي زموږ سره یو بای لیر جوړوي بای دوه ته وایي لیر وایي چې د دغه ته لیر ته وایي دی کنټینیویشن اف دی فاسفولیپیډز ته لیرز وایي ښه اوس لیپټ سالوبل ګوره موږ چې دلته دا خبره وکړه چې دا هایدروفیلیک دي یا هایدروفوبیک دي نو دا موږ په کوم اساس وکړو د څه دپاره مو وکړه دا خو زموږ سره د سیل ممبران دی که چیرې موږ سره ته به زه راشم ډایګرام ته ښه دا زموږ سره یو سیل دی یوه حجره ده زموږ سره زه د دې دا ممبران جوړوم دلته دا ګلیسیرول هیډ شو دا لیپټ ټیلز شو فیټي اسید ټیلز شو سمه ده دا دغه ممبران چې دی دا ما داسې دلته په غټه بڼه باندې شو کړو دا ممبران شو زموږ سره اوس د دې ممبران نه اوس ممبران خو موږ سره سیل کور کړی دی که فکر وکړئ اوس دې سیل ته مثال دا زموږ سره نیوکلیس شو دې سیل ته د فنکشن دپاره باید د باندې نه اکسیجن راشي کاربن ډای اکساید ترې لاړ شي همداسې ډفرنٹ آینز دي سوډیم باید راشي همداسې زموږ سره لیپډز باید راشي سمه ده که د دې سیل د ممبران نه دا موومنټ د آینز او د دې کیمیکل مالیکولز ونه شي یعنی دا راننوتل او بیرته د آینونو دغه وتل دا ونه شي نو سیل به خپل نارمل فنکشن نشي کولی ځکه چې سیل ته اکسیجن پکار دی دا نور سبسټانسز اوبه ورته پکار دي نو د دې هر څه دپاره یو قانون دی قانون دا دی چې کوم موږ سره لیپډ بایلیر دی د دې نه به هر هغه شی په اسانۍ سره تیریږي دا د لیپټ بایلیر هر هغه شی به په اسانۍ سره تیریږي چې کوم موږ سره په شحمو کې منحل وي مثلا په اوبو کې منحل نه وي شحمو کې لیپټ بایلیر کې منحل وي موږ سره یعنی د شحم نه چې دی په صحیح توګه تیریدی شي او که چیرې موږ سره په اوبو کې منحل وي نو دلته خو موږ سره منځ کې فیټي اسیډز دي که چیرې دا طرف هم موږ سره اوبو کې منحل دی دا ګلیسیرولز دا خو اوبو کې منحل موږ ویلي صحیح شو دا هم دی او دا طرف هم دی خو په منځ کې بیرته موږ سره داسې فیټي اسید ټیلز دي چې دا موږ سره اوبو کې منحل نه دي اوبه د دې د لارې نشي تېرېدلی مثال په توګه نان پولر ټیلز دي نو د دې دپاره موږ سره پراپر چینلز ته بیا ضرورت ده چې د دې نه تېر شي دې کې به یو خاص چینل دلته جوړ وي مثال په توګه د هغې نه به چې دی موږ سره پروټین تېرېږي مثال په توګه دا لیپټ بایلیر دی او په دې کې یو خاص چینل دی نو د دې نه به موږ سره واټر تېرېږي خو د دې لیپټ بایلیر د لارې واټر نشي تېرېدلی ځکه چې دا موږ سره د سیش نه جوړ دی د شحمو نه جوړ دی که په سایډونو باندې هایدروفیلیک دی خو په منځ کې موږ سره بایلیر چې دی موږ سره څه شی دی هایدروفوبیک دی تاسو دلته لیدلی شئ نو دا منځ کې لري موږ سره هایدروفوبیک دی اوس راځو وخت په وخت سره چې چېرته ډایګرام ضرورت یې هغه ته به بیا تشریح کوو د وایټ بورډ په شان باندې ښه دلته راځو لیپټ سالوبل سبسټانسز د مثال په توګه په شحمو کې منحل چې کوم سبسټانسز دي اکسیجن شو کاربن ډای اکساید شو یا سټیرویډي هارمونونه شول کراس د سیل ممبرین دغه سیل ممبران چې کوم دی دا غشا د حجرې چې کومه ده دا کراس کوي په اسانۍ سره بیکاز they can dissolve in the hydrophobic lipid bilayer ځکه چې دوی منحل کیدی شي په دغه لیپټ بایلیر کې کوم چې هایدروفوبیک دی اوس راځو واټر سالوبل سبسټانسز ته لکه مثال په توګه سوډیم موږ سره اوبو کې منحل سبسټانس دی کلورایډ شو ګلوکوز شو اوبه په خپله شولې
کین ناٹ ډیزالو ان د لیپډ آف ممبران. دا د دې ممبران په د لیپډ کې ډیزالو کیدی نشي ځکه چې موږ سره دا ریپلس کیږي د نن پولر په واسطه باندې، یعنې هایډروفوبیک ایریاز چې کوم دي د دې په واسطه ریپلیس کیږي. مثال په توګه دا کوم لیپډ بایلیر چې دی دا ورته اجازه نه ورکوي چې دا دې تیر شي د ممبران نه. نو می کراس تھرو واټر فیلډ چینل، بیا د دې دپاره خاص چینلونه جوړوي، لکه دا ممبران دی زموږ سره او د دې دپاره پکې موږ سره د واټر دپاره پکې موږ سره داسې یو چینل جوړ شوی، بیا د هغه چینل د لارې بیا اوبو کې منحل سبسټنسز چې دی دا ننوځي. مثال په توګه سوډیم مونږ ویل، ګلوکوز مونږ ویل، کلوراید مونږ ویلي، نو هغه بیا سیل ته په دې طریقې سره راننوځي. د دې نور لیر د مطلب لیپډ بایلیر د لارې نشي راننوتی، د هغې د لارې صرف اکسیجن، کاربن ډای اکساید او یا نور هم سټیروید هارمونونه چې کوم موږ سره په شحمو کې منحل دي. ښه، نو دا زموږ سره واټر فیلډ چینلز شو، یا هم د چینلز په ځای باندې تاسو ویلی شئ چې زموږ سره پورز وي، پور سورو ته وایي، صحیح شو. چینل هم کیدی شي، سوري صرف پورز هم کیدی شي، اور می بی ټرانسپورټډ بای کیریرز، او یا هم یو خاص داسې کیریر دی ته داسې لګېدلی وي. د مثال په توګه زه به یې داسې جوړ کړم چې کله مثلا موږ سره یو مواد دی او هغه هایډروفوبیک دی، هغه باید د دې سیل ته ورداخل شي د باندې نه، نو هغه راشي دلته اټیچ شي داسې او دا فلپ شي دا کیریر او دننه دا راولي زموږ سره او بیا واپس فلپ شي. نو یو خاص کیریر یې د دې دپاره موږ سره بیا، ځکه چې دا سیده د دې ممبران د لارې سیل ته نشي داخلېدلی. سمه ده؟ ښه، اوس راځو پروټینز ته چې په سیل ممبران کې موږ سره کوم ټایپس آف پروټینز دي. اول یې ټیکسټ وایو، بیا چې دی ډایګرام ته زه راځم. ښه، زموږ سره په سیل ممبران کې ګوره دا پروټینز د سیل نه د سیل ممبران د پروټینز په اړه باندې خبره کیږي. سمه ده؟ سیل ممبران کې موږ سره پروټینز په دوه ډوله دي، یا انټیګرل پروټینز دي یا پیریفرل پروټینز دي. انټیګرل پروټینز چې کوم دی زموږ سره انټیګرل د نوم نه معلوم دی چې دا انټیګریټډ دی، ار اینکر ټو دا نښتې وي او یا هم امبیډډ یا هم داسې ننوتې وي په دې سیل ممبران کې ان د سیل ممبرین تھرو هایډروفوبیک انټراکشنز. د څه شي په واسطه په سیل ممبران کې چې دا تھرو آوټ د سیل ممبران تیریږي، نو دا باید څه شی ولري؟ هایډروفوبیک انټراکشن یا ریاکشن ولري چې د دې د لارې تیر شي، ځکه چې موږ ویلي په شحمو کې منحل شیان به چې د لیپډ بایلیر نه تیریدلی شي، نو دا هایډروفوبیک انټراکشنز کوي. او دلته مثال په توګه یو چینل یا یو څه داسې جوړوي، ځکه چې دا چینل هم د پروټینونو نه جوړ دي. سمه ده؟ یو څه به داسې جوړوي چې هغه موږ سره داسې ریاکشنو کې داسې عکس العمل شو کی په دې لیپډ بایلیر کې چې شحمو کې منحل عکس العمل وي. میس پین د سیل ممبرین، ممکن دا پروټین زموږ سره لکه د مثال په توګه دا موږ سره سیل ممبران شو، ډېر په اسانۍ به زه جوړ کړم چې تاسو پرې پوه شئ. دا زموږ سره سیل ممبران شو. ممکن دا پروټینز چې دی سپین د سیل ممبرین معنا څه ده؟ ممکن دوی وایي چې دا پروټینز دا انټیګرل پروټینز د دې ځای نه شروع او ایون دا پوره ممبران نه دی دا په خپل بر کې ونیسي او داسې تر دې ځایه راشي. سمه ده؟ دا یو دغه پکې کیدی شي، چانس کیدی شي، ممکن دا داسې وي دا پروټین. ښه، ځکه چې په دې کې انوالوډ څه شی دي، په دې کې څه شیان راځي، دا وایو چې هغه کم پروټینز دي چې کوم انټیګرل ورته موږ ویلی شو. په دې کې موږ سره آین چینل کیدی شي. اوس آین چینل دی خامخا به تھرو آوټ د سیل وي، یو آین به دې ځین راخلي بل به دې خوا وړي، دې خوا به وړي، بل به دې ځین رالي دلته به راوړي. ښه، همداسې زموږ سره ټرانسپورټ پروټینز شو، داسې یو پروټین دی چې هغه په خاصه توګه یو خاص څه ټرانسپورټ کوي زموږ سره دې سیل ته. سمه ده؟ داسې یو پروټین چې یو خاص یو څه شی ټرانسپورټ کوي، خاص د هغې دپاره جوړ وي. همداسې ریسپټورونه شو زموږ سره، ریسپټورونه بیا ډېر زیات ټایپس دي که نه، نو بیا چې دی په خپل ټایم باندې وایي. اینډ ګوانوسین 5 فاسفیټ 5 پرایم ټرای فاسفیټ جی ټي پی بایډنګ پروټینز لکه جی پروټینز. جی پروټین کې به سیکنډ میسنجر ته تللی دی او جی پروټین سرپنټاین هم ورته وایي. داسې ټول ممبران کې داسې تاو شوي وي موږ سره 7 ټایمز، نو هغه زموږ سره جی پروټینز دی. بیا جی پروټینز خپل یو کلاس دی، خو دومره یاد لرئ چې جی پروټینز شول، آینز شول، ریسپټورونه شول، ټرانسپورټ پروټینز شول، آین چینل شول،
دا ټول موږ سره په انټیګرل پروټینز کې راځي. پیریفرل پروټینز پیریفري سایډ ته وایي، اطرافو ته وایي. نو پیریفرل پروټینز ناٹ امبیډډ ان د سیل ممبرین، په دې سیل ممبران کې به بیخي ننوتي نه وي، داسې په سرفیس پورې به ورپسې نښتي وي، یا دې طرف ته یا دې طرف ته. سمه ده؟ ښه. ناٹ امبیډډ ان د سیل ممبرین، ناٹ کوویلنټلی باونډ ټو د ممبرین کمپوننټس، یعنې کوم کوویلنټ دغه نه لري، ریاکشن نه لري، بانډ نه لري د سیل ممبران سره. او لوزلی اٹیچ ټو د سیل ممبرین بای الکتروسټیټک انټریکشنز، الکتروسټیټک فورسز انټریکشنز په واسطه باندې دا موږ سره داسې لوزلی اٹیچ وي، یا په دې طرف د سیل باندې، یا په بل کلر جوړ کړم چې تاسو ته اسانه شي. یا مثال په توګه دا پیریفرل پروټین دی، دا ګورئ تاسو، یا د دې طرف په سیل یا دلته پروت دی، یا موږ سره دلته پروت دی، یا دلته دی، خو ترو اوټ د سیل ممبرین داسې امبیډ شوی نه دی. انټیګرل که تاسو وګورئ دا د سیل ممبرین نه ترو اوټ تیر شوی دی. سمه ده؟ نو دا نور به په سرفیس کې یو، دا اسانه دی چې د سیل نه ریموف کړل شي، دا په اسانۍ سره ریموف کیدای شي، خو دا انټیګرل ته نشي ریموف کیدای په اسانۍ سره. سمه ده؟ ها، دا شو زموږ سره سیلولر پروټین. دلته به سمپل یو ډایګرام بل جوړ کړم چې تاسو ته اساني وي. دا زموږ سره څه شی شو؟ سیل ممبران یو دغه زه جوړوم، دلته یو پارټ یې جوړوم صرف چې تاسو ته اساني شي په پوهېدو کې چې انټیګرل پروټین څه ته وایي، پیریفرل پروټین څه ته وایي. په دې باندې پوهېدل ډېر مهم دي. د هر یو پروټینونو خپله دنده د خپل فنکشن دی. بیا تاسو ته په دې باندې سوال هم راتلی شي. دا مهم کنسپټس دي، په دې باندې ځان باید پوه کړئ. او ګوره دا زموږ سره سیل ممبران شو. دا د ګلیسرول شو، او دا دواړه زموږ سره لیپیډ بایلیرز شو. سمه ده؟ اوس پروټینز جوړو. په دې کې زموږ سره پروټین ټایپس مونږ ویلي، یو زموږ سره څه شی دي؟ انټیګرل پروټینز دي. انټیګرل پروټینز ممکن تھرو آؤٹ د سیل ممبرین داسې پریزنټ وي. چې دا موږ سره ټرانسپورټ پروټین هم کیدای شي، آین چینل هم کیدای شي زموږ سره، جی پروټین هم کیدای شي زموږ سره. سمه ده؟ نو دا زموږ سره څه شی شو؟ انټیګرل پروټینز شو. انشاءالله چې دا ډایګرام باندې به تاسو پوه شئ. بل ټایپ موږ سره څه شی دی؟ پیریفرل پروټینز دي. پیریفرل پروټینز کې زموږ سره بیا څه راځي؟ بل زموږ سره پیریفرل پروټینز دي. پیریفرل پروټینز دلته پراته وي، مثال په دې سایډونو باندې د سیلز. هغه موږ سره د سیل په اوټر سایډ باندې کیدای شي د سیل ممبران، او یا هم د سیل په انر سایډ باندې کیدای شي. دا زموږ سره څه شی دي؟ پیریفرل پروټین دي. د دوی داسې سخت یا هم قوي بانډ نه وي، قوي رابطه نه وي د دې فاسفولیپیډ بایلیر سره. خو د دې که تاسو فکر وکړئ، د دې موږ سره قوي رابطه ده، ځکه چې تھرو آوټ د سیل تیر شوی دی. نو دا زموږ سره څه شی شو؟ دا زموږ سره انټیګرل پروټینز شو. او دا زموږ سره پیریفرل پروټین شو. انشاءالله چې په دې به تاسو پوه شوي اوسئ، ځکه دا ډېر سمپل دی. سمه ده؟ ها، دا دې شو زموږ سره لیپیډ بایلیر. اوس راځو د کتاب په طرف باندې بیرته راځو. ها، د سیلولر جنکشنز په اړه باندې وایو چې په سیل کې زموږ سره یو سیل د بل سره، اوس مثلا یو نسج دی زموږ سره، مثال په توګه اپیتیلیل نسج دی. په دې کې دغه سیلز په یو خاص لایننګ باندې یو بل سره اډ شوي اوسي. دلته زه سمپل ډایګرام جوړوم تاسو ته. دلته راځو. که دا زموږ سره ګیسټرو انټسټاینل سیسټم دی مثال په توګه،
سمه ده. زه د دې دا اپیتیلیم رالم او دلته سمپلی جوړوم. دا اپیتیلیل لیر دی، موږ سره سیلز دي. اسافیګس نه مثال راواخیستل، سرټیفاید سکویمس سیلز دي. اوس دغه سیل د دې بل سیل سره که تاسو فکر وکړئ، دغه سیل د دې بل سیل سره دلته وصل ولې دی؟ دا ځکه چې په دې سیلز ترمنځ داسې یو سټرکچرز دي، ساختمانونه دي چې دا سیلز یو بل سره کلک تاسې نیولي دي. نو موږ د دې ساختمانونو په اړه باندې وایو دا چې دا سیلز یو بل سره مضبوط نیسي په اپیتیل کې. سمه ده؟ د دې په اړه باندې خبرې کوو. اوس په دې کې زموږ سره دې ته انټر سیلولر، ګوره انټرا سیلولر نه د انټر سیلولر، یعنی د دوو سیلز په منځ کې، د دوو حجراتو په منځ کې چې کوم رابطې وي یا کنیکشنز وي هغه وایو. ایون په دې کې داسې رابطې سره ترمنځ شتون لري چې دوی د یو سیل نه بل ته چې دی آینز او د موادو انتقال هم پکې صورت نیسي. سمه ده؟ ښه، راځو ټایټ جنکشنز دي ټول نه لومړی. ټایټ جنکشنز دي زونولا اوکلوډنز هم ورته وایي. These are attachments between cells. دا د دوو حجراتو ترمنځ موږ سره څه شی دي؟ اټیچمنټ دي یا یوځای کوونکي ساختمانونه دي. اوفن اپیتیلیل سیل، عموما موږ سره په څه کې وي؟ د اپیتیلي حجرات چې موږ سره کم وي، د سطحي حجرات چې وي. مې بي ان انټر سیلولر پاتوی فار سلیوټس، ممکن دا یو پاتوی هم وي. مثال دغه یو سیل دی او دا بل سیل دی، د دوی ترمنځ یو ټایټ جنکشن دی، خو دا ټایټ جنکشن ممکن د دې سیل نه دې طرف ته د سلیوټسو دپاره یا د دې نه دې طرف ته د سلیوټسو دپاره موږ سره د انتقال باعث هم وي. ډیپینډینګ آن د سایز، په سایز باندې دا د دې د چې کوم کنیکشن دی، دا کومه رابطه ده، د دې په سایز باندې ډیپینډ کوي، په چارج باندې ډیپینډ کوي، ځکه چې دا څومره مواد دي زموږ سره کیمیاوي، دا د چارج او د سایز په دغه باندې په ډیپینډنس باندې چې دی د دې ټول فنکشن وي. یعنی دلته که چیرې موږ سره منفي چارج وي په دې باندې او دلته مثبت وي، نو دا به افیکټ کوي، نو دا به د دې نه تیریږي. یا دلته منفي وي او دلته منفي چارج وي د پارټیکل، نو دا به د دې نه ریپلس کیږي، بیرته به رالیږي، داسې به نه پاس کیږي. نو په چارج باندې هم ډیپینډ کوي. بل دا زموږ سره یو رابطه ده او د دې چې دی موږ سره سایز کم دی مثال په توګه، او دلته چې دی یو غټ مالیکول دا تیرېدل غواړي، نو هغه نشي تیرېدی، خو یو ورکوټی مالیکول په اسانۍ سره دې طرف ته راتلی شي. سمه ده؟ نو دا په دې باندې ډیپینډ کوي دغه اینډ کریکټرسټک اف دی ټایټ جنکشن. او یا هم د دې دواړو په ځای باندې د دې ټایټ جنکشن یا کومه رابطه چې ده زموږ سره د دواړو سیلز په منځ کې، په دې کې داسې یو کیمیاوي جوړښت دی د دې چې دا اجازه نه ورکوي ورته، یا یو خاص څه ته اجازه ورکوي، خاص یو آینز دپاره جوړ وي، د چارجز دپاره جوړ وي، نو هغه هم په دې باندې ډیپینډ کوي د دې په ترو چې کوم انتقال د موادو دی. مې بي ټایټ، ګوره دا ټایټ هم کیدای شي. ټایټ نه معنا دا ده زه به دې خوا یو بل سیل سره جوړ کړم چې ممکن دا فقط داسې یو ساختمان وي چې دا دوه سیلز یو بل سره داسې نږدې نیولي وي، بیا دې ته ټایټ جنکشن وایي. سمه ده؟ امپرمیبل، یعنی د دې نه هېڅ شی هم نه تیریږي، امپرمیبل وي. ایز ان رینل ډسټل ټیبیول، لکه موږ سره په رینل ډسټل ټیبیول کې چې کوم موږ سره اوس رینل ډسټل ټیبیول که تاسو فکر وکړئ نفرون سټرکچر زه جوړوم، دا زموږ سره څه شی دی؟ باومن کیپسول دی، ګلومیرولس دی دلته دې ساحه کې، دلته موږ سره پراکسیمل کنولیوټیډ ټیبیولز دي، دلته موږ سره ډسینډینګ لوپ اف هنلی دی، بیا آرک دی همداسې چې دی موږ سره اسینډینګ لوپ اف هنلی دی، بیا زموږ سره ډسټل کنولیوټیډ ټیبیول دی. سمه ده؟ کلیکټینګ ډکټس دي بیا په آخره کې زموږ سره، دا زموږ سره د یو نفرون سټرکچر دی. نو زموږ سره چې ډسټل ټیبیول دی دغه، په دې کې موږ سره څه شی دي؟ ټایټ جنکشنز دي. دې دا حجرات چې دي دا یو بل سره وصل کړی شوي دي د ټایټ جنکشنز په واسطه، او د دوی ترمنځ فقط دا وصل کار کوي دا ټایټ جنکشن، هیڅ مواد د دې نه دې ته نه انتقالیږي او دې نه دې ته نه انتقالیږي. سمه ده؟ دې سیل نو دا موږ سره پرزنټ، او یا هم لیکي کیدای شي. لیکي معنا پرمیبل، لیک یو څه کې سوری وشي، هغې نه چې یو څه د باندې وځي، لکه مثال په توګه یو سطل دی، سطل کې سوری وشو، هغې نه چې دی اوبه راوځي، که چیرې تاسو کې اوبه واچوئ نو هغه لیکي شو.
نو دا چې دی موږ سره یو لیکي هم کیدای شي، یو داسې سوری کیدای شي، یو داسې مجرا کیدای شي کوم د لارې چې موږ سره چارجز او یا هم دا مخکې ما ایکسپلین کړ چارجز هم یا هم واټر یا بل یو داسې سبسټنس یا پروټین دا د دې د لارې بلې حجرې ته انتقال شي. د مثال په توګه په سیش کې رینل پراکزیمل ټیبیولز کې اوس دا موږ سره دا پراکزیمل ټیبیول دی، دلته وګورئ تاسو په نفران کې دا ډیسټل ټیبیول ډیسټل کانولیټو ټیبیول دا پراکزیمل کانولیټو ټیبیول دی. په دې کې چې کوم سیل دي زموږ سره هغه د یو حجرې نه بل ته په دې کې مواد انتقالیږي، داسې ټایټ جنکشنز دي پکې، سمه ده، داسې ټایټ جنکشنز دي پکې. او همداسې موږ سره ګال بلیډر په ګال بلیډر کې چې کوم موږ سره اپیتیلیل سیلز دي د ګال بلیډر د هغوی ترمنځ داسې ټایټ جنکشنونه دي چې د یو سیلز نه چې دی موږ سره بل سیل ته چې دی مواد انتقالیږي. راځو بلې نوعې ته د دې انټرسیلولر جنکشنز موږ سره gap junctions دي. Gap junctions are attachments between cells that permit intercellular communication. اوس ګیپ جنکشن موږ سره د دې انټرسیلولر کنیکشنز یوه نوعه ده چې په دې کې موږ سره د یو سیل او د بل ترمنځ چې دی څه شی دی کمیونیکیشن دی، رابطه ده. فار ایگزامپل د مثال په توګه پرمیټ کرنٹ فلو. اوس مثال په توګه څه شی کرنٹ یو حجره موږ سره ډیپولرایز شوله، سمه ده، دا څه کوي یو خو د ممبران والا ډیپولرایزیشن را روان دی، یو خو د ممبران والا ډیپولرایزیشن را روان دی. مثلا مثال په توګه دا موږ سره نیورون دی، نیورون کې یو سیل بل سیل اگزان داسې موږ سره څه شی کیږي ډیپولرایزیشن کیږي، یو د سیلز ترمنځ یو بل ته د چارج انتقال صورت نیسي، نو هغه موږ سره د څه شي په واسطه انتقال صورت نیسي، د ګیپ جنکشنز په واسطه باندې. and electrical coupling between myocardial cell او یا هم myocardial cell په مایوکارډ کې د زړه په عضله کې چې موږ سره کوم سیلز دي نو یو سیلز نه موږ سره بل سیل ته چې دی د ګیپ جنکشنونه شتون لري او د دې د لارې چارجز انتقالیږي، سمه ده. نو دا چې دی بیا په یو ځل باندې یو بل سره چې دی کنټرکشن وکړي او ډیپولرایز شي. نو دا موږ سره د انټرسیلولر جنکشنز یا کنیکشنز په اړه باندې تشریح وه. دلته به زه په یو ډایګرام باندې خلاصه کم، یو سیل به یو دوه سیلز به جوړ کم، دا موږ سره یو سیل شو، دا بل سیل شو، سمه ده. دوه ټایپس موږ ویلې د جنکشنز، یو موږ سره چې دي ټایټ جنکشنز دي. ټایټ جنکشنز هم څو نوي دي، یا خو به صرف ټایټ وي، داسې به یو بل دا سیلز نیولې وي یو بل پورې، یو دا دغه شو موږ سره نوه شوه. بله نوې داسې زموږ سره چې په دې کې یو څه ناڅه انتقالیږي هم د یو حجرې نه بل ته، خو دا موږ سره انحصار په څه لري، ډیپینډس په څه لري چې په دې ټایټ جنکشن باندې چارج پلس دی ماینس دی، یا د دې سایز څه شی دی، او یا هم د دې د لارې څومره سایز مالیکیول انتقالیدای شي، یا د مالیکیول نوعه څه ده زموږ سره په دې باندې ډیپینډ کوي. دا موږ سره ټایټ جنکشنونه شو. بل موږ سره ګیپ جنکشنز دي. ګیپ جنکشنز چې دی دا به زموږ سره څه شی وي، یا به لیکي وي او د دې نه چارج، د دې نه به چارج انتقالیږي د یو حجرې نه بل ته. نو که هغه ډیپولرایزیشن وي نو آینونه به د دې نه زر انتقالیږي په نسبت د دې چې ممبران باندې راشي، نو د دې سیل الریډي پازیټیویټي زیاته شوې ده، نو د دې نه چې موږ سره څه شی انتقال شي، چارجز انتقال شي د بل سیل ته، دا هم ډیپولرایز شي زموږ سره، سمه ده. نو دا زموږ سره د جنکشنز لیکچر. انشاءالله چې په دې به پوه شوي اوسئ. ستاسې وړاندیزونه ته زه په تمه یم د درس په اړه باندې، دا لومړنی لیکچر او انشاءالله چې په نورو لیکچرونو کې به هم را سره یاست او درس به د خیره مخ پر وړاندې وړو. نیکسټ لیکچر به بیا زمونږ په څه کې وي، په ډیفیوژن کې وي، سمه ده. ډیفیوژن ترانسپورټ د سیل ممبران نه څنګه کیږي، سمپل ډیفیوژن څه ته وایي، فیسیلیټیټډ ډیفیوژن، اکټیو ترانسپورټ څه ته وایي، کو ترانسپورټ